مبارک په زړه پورې خبر د افغان کپتان راشد خان مینوالو ته او ټولو افغانانو ته. ګرانو لیدونکو، که چېرې تاسو د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو دغه چینل مو په خدمت کې دی، حتما یې درسره سبسکرایب کړئ. ګرانو لیدونکو، راشد خان نړیوال ریکارډ جوړ کړ. دا چې څه ډول ریکارډ یې جوړ دی ویډیو تر اخره وګورئ. د بنگلادیش سره په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې افغان کرکټ لوبغاړی او افغان ستوری راشد خان دویم لوبغاړی شو چې په نړیوال ټیسټ کرکټ کې ریکارډ جوړ کړ. راشد خان دویم بالر شو چې په یو ټیسټ میچ کې یې شپږ لوبغاړي LBW آوټ کړل چې دا تر ټولو نړیوال ریکارډ دی. تر دې مخکې د پاکستان پخواني لوبغاړي عبدالقادر په کال 1978 کې د انګلند خلاف په یوه لوبه کې شپږ لوبغاړي LBW آوټ کړي وو. خو دا د راشد خان لپاره ډیر غوره یو نړیوال ریکارډ دی چې جوړیږي. راشد خان دویم نمبر ریکارډ په نړیوال ټیسټ کرکټ کې پر همدې نوم ثبت کړو. له بلې خوا د ICC په تازه درجه بندۍ کې د 20 اوریزو لوبو په لړۍ کې راشد خان لومړنی بالر شو چې د لیست په سر کې ځای لري. دا هم د ټولو افغانانو او د راشد خان مینوالو لپاره د ویاړ ځای دی. ټولو هندي رسنیو او یو شمېر پاکستاني رسنیو د سر ټکی د راشد خان دغه کارکردګي ده. له بلې خوا د افغانستان د نویو ټوکېدلو ګلونو لکه ابراهیم زادران او رحمان الله ګرباز په هکله هم نړیوالو رسنیو تبصرې کړي دي او ویلي دي چې افغان کرکټ ملي لوبډله روښانه راتلونکی لري. دوی د 3 واړو فارماټونو 20 اوریزو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره غوره لوبغاړي لري چې په هر حالت کې لوبېدلی شي او د هر حالت څخه دفاع کولی شي. افغان کرکټ ملي لوبډله د بنگلادیش سره د ټیسټ لوبې تر ګټلو وروسته د بنگلادیش او زیمبابوې ترمنځ درې اړخیزه سریز هم لري چې د همدې میاشتې په 14 نیټه پیل کیږي او تر 40 نیټې پورې به دوام ولري.